بل خبره په عربو کې دا و عزیزانو، تکبر ډېر سخت متکبر خلک، هر یوه به سر داسې پاوان نیولی و، دا ناست به و چې ناست به و دا پښه به یې ځغولې وه، ول په تاسو کې دونه غیرتمند شته غښتلی شته چې دا زما پښه راپورته کړي؟ دونه غښتلی شته؟ بیا به خلک ورته وجوړه، نه 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 نه، بیا یې پښه پر دا مابین زور کاټ کړه، دا ول کاټ دسې دا نشي کېدلی چې ته زما پښه راپورته کوې، ما پښه ځغولې ده. صحیح څه نو ستا زموږ قندار کې پخواني ټینګانګر دغسې په دیګ بیا تا سره چیش کوئ، په چمچه نه کاچغه نه، په لاس یې در سره لړئ، هغه جنجیر بیا وراچولی وي. صحیح په اور ول راسه وروره دا اور په لاس کې در سره رسې که یا په هېڅ شي نه و بند، بیا ولاړ ول درځه اول وار کوې که اول وار وکړ خنجر و چاړه به ورسره وه، اعتباک یې نه کوئ. صحیح شو؟ هغه عرب داسې ټینګان هم او تکبر به هم کوئ. پیغمبر علیه السلام مبارک ناست دی، څه کافران هم راغلي دي، مسلمانان هم ناست، سوره نجم را نازل شو، ابو داود حدیث دی، بخاری حدیث دی. نو چې سوره نجم را نازل شو اوس په هغه کې سجده تلاوت راله، پیغمبر علیه السلام سجده وکړه، مسلمانانو وکړه، څه دغه میلمانه راغلي وو کافران، هغه هم د پیغمبر علیه السلام په خاطر سجده وکړه چې اوس نو څنګه کوې یاره، څنګه کوې اوس؟ نو دلته دغه چې کوم کافران راغلي وو هغه هم بس څنګه کوې، نو دوی سجدې له ولاړو، موږ پاته سو، هغه هم سجده ورسره وکړه. یو سړی پاته سو، امیه بن خلف بن خلف، هغه راولاړ، څه خاوره راواخېستې، ډبرې څه راواخېستې، دا تندي له ویړو، زه سجده نه سم کوم، څه سجده ده، اوس به زه سر خاورو له راوړم. عبدالله بن مسعود فرمایي دا کم کافران چې ناستو سجده یې وکړله هغو ټولو ته الله ایمان ور نصیب کوي، یو دغه کافر چې سجده یې ونه کړه د تکبر د لاسه هغه الله بغیر د ایمانه مړ کړي، کافر مړ سو. تکبر د بخاري او د مسلم حدیث دی، یو ځوان راووتی چې راووتی ښه ویښتان یې غوړ کړي دي، ویښتان یې ږمنځ کړي دي، ښه زبردست دی، خپل ځان جامه ښایسته جامه اغوستې، نو د باندې راووتی ډېر په نخرو، ډېر ساټ باټ، ډېر اسمان کې کتل نو روان دی، ښایسته کالي، ښایسته لباس، څه ښایسته ځواني به الله ورکړې وه، لکه زموږ هغې نه ده بیخي ډېر سته ګرس لاندې نه ګوري، لاندې نه ګوري، دا ریړۍ و، موټرسایکل و، دا رکشه و، دا ته ګوري هم نه، دا د ځان پیغور بولي چې یاره خیر دی ته ما سره خبرې کوې، لاره خلاصه که. دی به راولاړ شي د فرعون د ابوجهل زوی په لاره کې به ښایسته موټر ودروي، نه به سارجنټ، نه به اپسي، نه به ملا، نه به دکاندار، نه تجاران، څوک نشي ویلی دی په لاره کې موټر درولی دی، یو نیم سل موټر شامه شاته به پسي او ریړۍ والا خلک وی وی هلته پروت پیازو ډاټې یو ځای بل ځای. صحیح چلو دا سته د ډېره خیاله پر دا روډ باندې روان یې، هغه د یو سل شل روډ چې دی نو روډ خو درې ځایه دی، مطلب څه سپیډ دی، څه درمیانه دی، څه قرار دی، دی هغه د سپیډ په ځای کې قرار پر طبیعت روان دی، د خپل پلار ډیک یې لګولی دی، بس پر طبیعت روان دی، په لسو شلو به دیرز کې شاته موټران به بسي، ارن ورکه، هغه بتۍ ورکه، لاره نه در کوي، بیا به ته دا لاره بدلوي. څه کیسه ده؟ الله پاک د ابوجهل و د قارون زوی ته روپۍ ورکړي دي، نو چې روپۍ یې ورکړې ستړې کوي به ما او تا. نو دا ځوان هم روان و، ډېر په فخر روان و، ډېر خورا کیسه یې جوړه کړې وه. الله پاک ژوندی په مځکه نه ایستی، او د الله رسول فرمایي تر قیامت ته به ژوندی روان، سر یې پاوا نیولی و، خیال یې ډېر کوئ، تکبر یې ډېر کوئ، سر خو خلاصېږي د ایفون زامن، کله کله ښایسته ځوانان یې لږ ښایسته ځواني یې څه سره برابر یې څه ویښتان ویښتان نه یې ختلي، خورا عجبه کیسه یې جوړه کړې. جب داسې ځوان الله ژوندی په مځکه نه ایستی، د بخاري او د مسلم حدیث دی، او تر قیامت ته به دغسې ژوندی روان. دام ختم شو.